57 زندانی بعد از فراگیری آموزش‌های دینی از مدرسه محبس ولایت غزنی فارغ و سند فراغت به دست آوردند. مسئولان محبس این ولایت میگویند که فارغ شدگان در بخش‌های حفظ، تجوید و سوادآموزی آموزش دیدند. نن ورځ الحمدلله د غزنی ولایت په زندان کې تقریبا 58 نفره د حفظ، تجوید، ناظري او سواد آموزي له زده کړو څخه فارغ شو. هغه زندانیان چې اول ورځ نه زندان ته راغلي دي د تعلیم او تربیه او دعوت ارشاد امرینو له طرفه استادانو له طرفه ورته دینی، حرفوي، عصري، سواد آموزي ټول زده کړې ورکول کیږي. در همین حال مسئولین تنظیم امور زندان‌ها همچنان می‌افزایند که در بدل هر سال آموزش علوم دینی و یا عصری 1 سال از حبس زندانیان بخشیده خواهد شد. په کسب زده که د کال د سر نه په کسب کې داخله مو کړه، د مدیر صاحبان ناست دوی ته موږ سیمینار ورکړی، ټوله طریقه مو ورښودلې. عصري دلته جوړوو، شمولیت دی په مدرسه کې، شمولیت دی په مکتب کې، شمولیت دی په ورزش برخه کې، شمولیت دی په حرفوي زده کړو کې. دغه یو کال تا پوره پکې تیر کړ. انشاءالله من به تاسو ته د هر کال په بدل کې کال درته بخو. از سوی هم شماری از زندانیان از فراهمسازی آموزش‌های علوم دینی و عصری در محبس این ولایت خوشحالند. ما به این طرف در کنار یکی بندی بودیم در بخش تعلیم و تربیه، در آموزش یا یادگیری تجوید، سعد و تلاوت قرآن شریف مشغول بودیم و بسیار استادای لایق و استادای دلسوز ما داشتیم که از بیرون می آمد در اینجا آموزش قرآن را برای ما یاد میدادند، تجوید و تلاوت. قرآن عظیم شان د ناظري چې فارغ شوي چې دلته موږ ډېر خوشحاله لله الحمد چې د امارت اسلامي دومره توجه خاص کار بیا او بندیانو ته ده. نو لله الحمد موږ له ټولو مجاهدینو په خاص کار بیا د زندان له رئیس صاحب څخه ډېره منندوی یو چې موږ ته ډېر څه سهولیتونه او هر څه برابر کړي دي لله. این در حالی است که چند قبل سمینار 15 روزه ارتقای ظرفیت در مورد امورات اداری، نظامی، عقیدتی و برخورد با محبوسین برای کارمندان ریاست زندان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت دایر شده بود.